امام بخاری رحمت الله علیه یو بل مسله دا ذکر کړی دو چې شرعي مسافت ته څوره دی مطلب په 100 کیلومتر نه بعد په 100 میل نه بعد د سړی می سفر جوړیږي. امام بخاری رحمت الله علیه دا مسله ذکر کړی دی چې 48 میل باندې سړی دغه می سفر جوړیږي. دا ته شرعي سفر یې شرعي مسافت 48 میل دی. کمیشت نن سبا یې صبر ته ولاګوي د کیلومتر په حساب هغه 78 کیلومتر سي 78. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوارز او یواش په دته سفر شرعي وی او دا امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړی دی وکانه ابن عمر وابن عباس رضی الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برود وهي 16 فرسخا. بخاری جلد 1 صفحه نمبر 147 مکتب میزان. یای چې حضرت عبد الله بن عمر او حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه دغه په څلور برده کې سفر قصر کا څلور برده لکه څنګه چې 20 کیلومتر دا سه برده هو یو پیمانه ده چې څلور برده د سفر وکړ په نه بعد د قصر شریک ده دا ته سفر شرعي وي دا ته مې سفر شرعي وي. څلور برده دا تشته دا کې څلور برده دا 16 فرسخ څلور برده څوره دی 16 فرسخه دا یو فرسخ 3 میله دی کپ 16 ته مش په 3000 ورکی داغه 48 میل جوړیږي او نن سبا 78 کیلومتر جوړیږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام او امام بخاری رحمت الله علیه خبره ثابتوي چې سفر شرعي د 48 میل دی 78 کیلومتر دی خو غیر مقلدین دا خبره کله نه مانی. یغه درې اقوال یو دا دی چې بالکل دغه حد نشته. بعض فرمایي چې 3 میل دی بعض چې 9 میل دی. خپل میاس کې اختلاف ته چې سفر شرعي څوره دی. دی اول قول چې کیم دی هغه علامه وحید الزمان صحیح اور مختار مذہب اہل حدیث کا ہے. صحیح مذہب د اہل حدیث ہے کہ ہر سفر میں قصر کرنا چاہیے جس کو عرف میں سفر کہیں اس کی کوئی حد مقرر نہیں. یعنی چې په هر سفر کې تاسو قصر کوي دغه بالکل حد نه مقرر کا یو کیلومتر سفر کې کا 2 کې کا 3 کې کا 4 کې بس تم سفر. تیسیر الباری جلد 2 صفحہ نمبر 136 دا یو حواله شو. دوما حواله سناولا امرسری دا چې مسافر اس کو کہتے ہیں جو اپنی بستی سے نکل کر دوسری بستی کو جائے اس کی کم سے کم حد بحکم حدیث شریف 3 میل ہے. یا چې یو سړی د خپل کلی نه بل کلی ته ځي هغه کا 3 میله د سفر اراده وي د سړی مسافر دی دا ته د سفر شرعي. فتاوا ثنائیہ جلد 1 صفحہ نمبر 630 او دا سے غیر مقلد یو بل دی مفتی عبدالستار فتاوا ستاریہ جلد 3 صفحہ نمبر 57 پدا کے لکھی نماز قصر 3 میل یا 9 میل پر کر سکتے ہیں. نو د دې په خپل میانس کې اختلاف دی. بعضی یې چې بالکل حد یې نشته بعضی یې چې 3 میل دی بعضی یې چې 9 میل دی. نو امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره ثابتوي چې سفر شرعي 48 میل دی او صحابه کرام هم دغه مذهب دی صحابه کرام هم دغه موقف دی او غیر مقلدین د صحابه کرام هم مخالفت کو د امام بخاری رحمت الله علیه مخالفت کو. په ظاهر وی چې امام بخاری د میش دی خو په حقیقت کې د امام بخاری سره بالکل تعلق او واسطه نشته.